جنرال مبین پر امریکا او نورو هیوادونو سختې نیوکې وکړې. مبین وایي چې امریکا اوس هم کابل کې فعالیتونه کوي. بلخوا حکمتیار پر مبین او نورو طالبانو تور پورې کړ چې ګواکې د کابل د امام وژنه دوی کړې. دا چې حقیقت څه دی، امام چا او ولې شهید که او حکمتیار ورسره جنرال مبین څه ویلي، ویډیو پوره وګورئ، په هر څه به پوه سئ. سلامونه د مشال پریس درنو لیدونکو. جنرال مبین وای امریکایي استخبارات کابل کې فعال او پر علماو د بریدونو مسؤل دي. په کابل کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ ویان جنرال مبین ادعا کوي چې د امریکا او لویدیځو هیوادونو استخباراتي شبکې لا هم په کابل کې فعال او پر دیني عالمانو بریدونو کې لاس لري. د ده په وینا د عبدالرحمن جومات د خطیب مولوي عبدالسلام عابد په ګډون پر علماو بریدونه د همدغو استخباراتي شبکو کار دی چې دوی یې د مخنیوي په هڅه کې دي. له دې سره هغه له مولوي عابد او ځینو نورو علماو څخه ګیله وکړه چې خپلې امنیتي اندېښنې یې د طالبانو له امنیتي حوزو سره نه دي شریکې کړي. په دې وروستیو کې د کابل ښار په یو شمېر سیمو کې بېلابېل دیني عالمان د مرګونو بریدونو هدف وګرځول سول. اوړمه اونۍ د کابل ښار د څلورمې امنیتي حوزې اړوند یوه سیمه کې د عبدالرحمن جومات خطیب مولوي عبدالسلام عابد د یوې چاودنې هدف وګرځول سو. په یاده چاودنه کې مولوي عابد او دوه ملګري یې ټپیان او یو بل ملګری یې ووژل سو. دغه چاودنه د جمعې ورځې له خطبې څو ساعته وروسته په داسې حال کې وسوه چې خپلو مقتدیانو سره یې په جومات کې مخه وکړه او ویې ویل چې د طالبانو چارواکي یې نور د دغه جومات امامت ته نه پرېږدي. د حزب اسلامي مشر حکمتیار بیا د پیښې په غبرګون کې وویل چې پر مولوي سلام عابد چاودنه د همدغو خلکو کار دی کومو چې د جومات له امامت څخه منع کړی و. حکمتیار په نامستقیم ډول د پیښې پړه پر طالبانو واچوله. د حزب اسلامي مشر دغه راز پر طالبانو نیوکه وکړه چې د ده په وینا په هیواد کې د زیاتو سوو هدفي وژنو مخنیوي ته لازم تدابیر او د عاملینو پر وړاندې جدي اقدامات نه لري. طالبانو بیا د ښاغلي حکمتیار څرګندونو ته کوم غبرګون نه دی ښودلی. قدرمنو لیدونکو زیاته مننه کوم چې له مشال پریس سره مل یاست. زموږ همدغه یوټیوب چینل سبسکرایب او ویډیو شیر کړئ. تر بیا او بلې داسې ویډیو د الله پامان.